السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د الکترونیکي تذکرې د انفرادي او کورنۍ یا فامیلي فورم ډانلوډ کو او له کوم ځای څخه یې ډانلوډ کو. د دې د ډانلوډ کولو طریقه نن تاسو ته ښیم چې زیاتره ملګرو پوښتنه کړې وه چې دغه فورمونه موږ د کوم ځای څخه را ډانلوډ کړو او څنګه یې را پیدا کړو. نو راځم په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه ښایم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. نو راځم دغه طریقه تاسو ته ښایم. تاسو به په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، لکه څنګه چې زه کروم براوزر خلاصوم. کله چې تاسو براوزر خلاص کړئ نو تاسو په دې سرچ ځای کې دلته به نسا ولیکئ. کله چې نسا ولیکئ او دا به تاسو سرچ کړئ. کله چې تاسو دغه نسا سرچ کړئ نو تاسو ته دغه لومړی د نسا ویب سایټ چې راغی په دې به تاسو کلیک وکړئ. بیا تاسو څخه دلته د ژبې پوښتنه کوي نو تاسو به ورته ژبه انتخاب کړئ. کله چې تاسو ژبه ورته انتخاب کړئ تاسو ته د نسا د احصایې ویب سایټ خلاصیږي. دې ته وایي د احصایې او معلومات ملي اداره. د دې دا ویب سایټ دی. دلته نور د دې نور معلومات سره موږ کار نه لرو، موږ فقط راځو خپل کار سره کار لرو، لکه څنګه چې تاسو نومولی چې د الکترونیکي تذکرو فورم څنګه ډاونلوډ کړو. نو تاسو به ښکته راشئ، تر ټولو ښکته چې کله تاسو دلته راغلی نو دلته فورمې لیکلي تاسو کتلی شئ. فورمې نو لومړی مونږ انفرادي فورم د الکترونیکي تذکرو انفرادي فورم دلته تاسو کتلی شئ. په لومړی ځای کې دلته مونږ سره انفرادي فورم دی دا، بیا ورپسې موږ سره د الکترونیکي تذکرې کورنۍ فورم دی، بیا ورپسې همدغسې نور فورمونه هم دي. هغې کیسه کې به مو تاسو نه هستئ ځکه موږ د انفرادي فورم او فامیلي فورم په وړې خبرې کوو. نو تاسو به په دې لومړی د تذکرې انفرادي فورم باندې کلیک وکړئ او بیا یې کیپ، یعنې دا ما مخکې هم ډاونلوډ کړی نو بیا ما ته دا راغی نو دا به موږ سره ډاونلوډ شي. لږ صبر ورته کوو. په دې دوهم کورنۍ فورم باندې هم کلیک کوم او دا هم ډاونلوډ کوم. نو دا دواړه موږ سره ډاونلوډ روان شو، تاسو دلته کتلی شئ. نو د دې څخه تاسو کتلی شئ چې دا زموږ سره فورم را ډاونلوډ شو ډېر په اسانۍ سره. نور که چېرته تاسو د الکترونیکي تذکرو د ثبت نام طریقه نه وي زده نو هغه هم د ټیک پښتو په یوټیوب چینل کې پورته شوې. مخکې له مخکې د انفرادي فورم او فامیلي فورم دواړه پورته شوي دغه طریقې. او که تاسو بیا هم کوم ستونزې یا مشکل لرئ په ډاونلوډ کولو کې یا په ثبت نام کې نو په همدې ویډیو په کمنټ کې موږ ته ووایاست، نو تاسو ته به په 4 ساعتو کې دننه د هغې حل لاره تاسو ته وښیو او د هغې ځواب به تاسو ته درکړو. اوس موږ سره کورنۍ فورم هم روان دی. نه پوهېږم دا دومره سلو ولې دی، خو دا هم همداسې ډاونلوډ کېږي لکه دا انفرادي فورم چې ډاونلوډ شو. او دومره نه دی، دا ستاسو انټرنیټ پورې اړه لري. نو په دې خاطر که ستاسو انټرنیټ تیز وي دا ټول 1 MB 2 MB دی، ډېر زر را ډاونلوډ کېږي. دومره ډېر انټرنیټ تاسو څخه نه وهي چې تاسو به ووایئ چې مثلا دا ډېر انټرنیټ وهي. تاسو کتلی شئ دا ټول موږ سره 1.39 MB دی او تاسو کتلی شئ دا به هم اوس ډاونلوډ شي. پرېږدئ چې ستاسو لا مخه ډاونلوډ شي تاسو بیا ونه وایئ چې موږ سره ستونزې سره مخ شو یا ونه شو. دا هم موږ سره را ډاونلوډ شو. دلته تاسو ته د ډاونلوډ په ځای کې ښایم. د الکترونیکي تذکرو لومړی موږ سره کورنۍ انفرادي فورم ډاونلوډ شو، دوهم موږ سره فامیلي فورم یا کورنۍ فورم دا هم موږ سره ډاونلوډ شو. نو د الکترونیکي تذکرې د فورم ډاونلوډ کولو طریقه په همدې ډول او ډېر په اسانۍ سره بغیر له کوم ستونزې څخه را ډاونلوډ کولی شئ. او که بیا هم تاسو کومه ستونزه مشکل پوښتنه لرئ
نو موږ ته د کمنټ په برخه کې ولیکئ، نو موږ به تاسو ته د هغې ځواب درکو. او دا داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره او داسې خوندور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ، د څنګه علامې باندې کلیک وکړئ او حال انتخاب کړئ. هیله دې نه وي چې زموږ فیسبوک پیج هم د ټیک پښتو په نوم دی، هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه، تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم. ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان.